په خاوند مې نه پوهېږم چې یو وخت کې راپاڅم نو شرمګاه راته لمده خیشته کړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام یم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هغې څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوړي نشان ووهئ. مننه. د هغو خلکو لپاره دا ویډیو ده کوم چې په کوروالي کې ډېر زر انزال کیږي او خلاصیږي. کولی شئ په دغه طریقه په ډېر اسانۍ سره خپل ځان د انزال د وخت نه مخکې خلاصېدو نه مخکې ځان کنټرول کړئ او تاسو کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. کولی شئ واسلین او د غاښو کریم استعمال کړئ. په دې باندې موږ مخکې هم څو ویډیوګانې جوړې کړې وې خو اکثره خلکو پکې غلطه استفاده کړې وه. تاسو کولی شئ دغه طریقه په دغه ډیزاین باندې تاسو خپله نسخه جوړه کړئ، په کور کې دا شی استعمال کړئ. لږ واسلین د ضرورت وړ او لږ د غاښو کریم د ضرورت وړ. باید دومره ووایم چې غاښو کریم 1% وي او واسلین 2% وي، ځکه که چېرته 2% واسلین شي او 2% د غاښو کریم شي نو دې سره خبره ګلجانۍ کېږي او خرابېږي. نو بیا به ټول د غاښو کریمي او د خپل ذکر یا کوتک څخه به مو په یوه شپه کې زر خلاص کړي. تاسو کولی شئ دغه نسخه داسې جوړه کړئ. د ضرورت په اندازه دواړه خپل شیان واخلئ. کله مو چې دا دواړه واخیستو نو دا به تاسو یو پلیټ کې واچوئ. لومړی به واسلین واخلئ او دا په پلیټ کې واچوئ. دې نه وروسته به تاسو د غاښو کریم هم ور واچوئ. دا به دومره مکس کړئ چې د اندازې اخوا. دې سره به تاسو د زیتونو یا د کوکونټ د کوپرې تیل هم واچوئ. که چېرته د زیتونو تیل وي نو ښه ده، او که زیتونو تیل نه وي نو د کوکونټ تیل واچوئ، ځکه د کوکونټ تیل هم جوهر لري او په خپل ذکر چې کله ووهل شي نو داسې جوهرداره کېږي او ذکر مو مړاوی کېږي هم نه او نه به زر خلاصېږي. کله مو چې دغه دواړه سره مکس کړئ او دې نه وروسته مو تیل ور واچوئ نو دا به تاسو راواخلئ او په خپل ذکر به یې ووهئ. یعنې مطلب دا چې تاسو په خپل ذکر پرې غوړ کړئ. کله مو چې غوړ کړو د نیم ساعت لپاره به دغه تیل په خپل ذکر پرېږدئ. دغه وروسته به تاسو دغه کار وکړئ چې تاسو به ذکر پاک سوتره کړئ او په ګرمو اوبو سره به یې ومینځئ او بیا به یې ټوټه باندې دغه کړئ، وچ کړئ. کله چې وچ شو نو تاسو به داسې احساس کوئ چې تاسو سره کوتک نه بلکې سم ډانګ دی. بیا نو تاسو د خیر کار ته شروع وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.